آیا د کوژدن او د نکاح نه وروسته او د واده نه مخکې د هلک او د جینۍ د یو بل سره د موبایل رابطه کول جایز دي او که نه دي جایز؟ راځو اول د دین اسلام د شریعت خبرې ته. دین اسلام شریعت دا ویلي دي کله چې د هلک او د جینۍ نکاح وشوه په نکاح کې درې خبرې ضروري دي. کله چې دا درې خبرې وشوې ایجاب او قبول، مطلب د جینۍ کور والا ویل مونږ درکړه، هلک کور والا ویل مونږ قبوله کړه. دویمه خبره ده مهر مقرر شي چې په دومره مهر دغه جینۍ مونږ د هلک ته ورکړه. او دریمه خبره ده چې ګواهان وي، خلکو ته دا پته ولګي چې دغه جینۍ د هلک ته ورکړه. او دا خبرې عموما زموږ په کوژدن کې کیږي. کوژدن کې ځکه کیږي چې مونږ ځان سره د خپل کور نه مشران راونیسو، بوځو د جینۍ کور ته، نو ګواهان زموږ خلک هم شي او د جینۍ مشران هم ګواهان شي. دویم دا هلته مونږ وایو چې دا جینۍ مونږ ته راکئ، نو هغوی وایي درم کړه، مونږ وایو قبول هم کړه، نو ایجاب او قبول هم وشو. او دریم دا هلته مهر هم مقرر شي. نو دا درې خبرې عموما زموږ په کوژدن کې کیږي. نو کله چې دغه شان د کوژدن او نکاح وشوه اگر که واده نه شوي نو دین اسلام شرط اجازه ورکړې ده چې هلک کولی شي چې د جینۍ سره د موبایل رابطه وکړي، که ویډیو کال کوي که اډیو کال کوي. او دا هم جایز دي چې هلک لاړ شي جینۍ د جوس دکان ته بوځي یا یې چکر ته بوځي. او دا هم جایز دي چې هلک لاړ شي د جینۍ په کور کې د جینۍ سره کوروالی او جمع وکړي. هر څه دین اسلام هلک ته اجازه ورکړې ده. په دې وجه یې ورکړې ده چې د نکاح نه بعد دا جینۍ د دې هلک ښځه شو او دغه هلک د دې جینۍ خاوند شو، او د خاوند او د ښځې په منځ کې هر څه جایز دي. اوس راځو عرف ته. عرف ویل کېږي معاشرې ته. آیا په معاشره کې زموږ کم کارونه ښه ګڼل کېږي او کم بد ګڼل کېږي؟ نو کم کارونه چې معاشره بد ګڼي هغه به موږ نه کوو. اوس زموږ په معاشره کې دا خبره خلک بد ګڼي کله چې نکاح او کوژدن وشي او هلک لاړ شي د جینۍ په کور کې د جینۍ سره کوروالی جمع کوي. ځکه خلک به بیا وایي چې د دې جینۍ واده نه یې شوی او بچي یې وشول او یا یې په چکرو ځان سره بوځو. نو دا دوه کارونه زموږ معاشره بد ګڼي. البته اطرافو طرف ته داسې علاقې شته چې کله کوژدن وشي نو واده نه کوي، هلک ځي د جینۍ په کور کې د جینۍ سره کوروالی کوي، بیا د جینۍ بچي هم وشي، بیا چې واده کیږي نو د جینۍ دوه درې بچي هم راوړي، نو د هغه نه بعد بیا واده کوي. اطرافو طرف ته دا خبره خلک بد نه ګڼي، خو زموږ معاشره دا کار بد ګڼي. نو باید موږ دا دوه کارونه وکړو. البته د موبایل رابطه دا یو خفیه یو پټه رابطه ده، نو که دا کیږي نو دا جایز ده، خو په دوه شرطونو سره. چې کله دا دوه شرطونه پتا کیو نو بالکل ته رابطه کولی شي، او که کله دا دوه شرطونه در پکې نو نو بیا به د موبایل رابطه هم د خپلې ښځې سره نه کې. اول شرط دا دی چې ته به د خپلې ښځې سره داسې خبرې نه کې چې هغه ستا خواهش او شهوت راوچت کړي او بیا دغه شهوت په حلاله طریقه نشي پوره کولی، ځکه ښځه ستا نه ډېره لري او په حرام او په غلطه طریقې پوره کوي، نو دا به بیا ستا دپاره حرام وي. داسې خبرې به نه کې. او دویم دا چې انسان کې هوای د واده نه مخکې ښځې دپاره هر څه مونې تعالی به داسې وکړم او د سرو زرو ګوتمې به جوړې کړم او سره زر به درلوالم او چکرې به درکړم. کله چې واده وشي او د سړي هغه هوا ووځي بیا یې سوچ را بیدار شي چې هلکه دا ما څه ویلي او بیا ښځه ورسره لانجې کوي چې تا ماته دا شی نه منلي دا دې راته منلي اوس موږ له پوره کړه. او هغه هلک غریب اوس کېږي نه، هغه وخت هوا وه پکې هر څه ویلي، اوس د هوا وتې ده، اوس یو شی هم نشي کولی، نو لانجه راځي، جګړه راځي، طلاق راځي. نو باید هلک د دې دوه خبرو نه ځان وساتي، داسې خبرې ونه کړي چې هغه خبرې بیا پوره کولی نشي، خواهش د شهوت خبرې، او یا داسې خبرې ونه مني په ځان باندې چې د واده نه بعد د هغه خبرو وس او طاقت نه لري. د دې نه علاوه که هلک د جینۍ سره لږه رابطه وکړه په دې نیت چې د هلک د بلې جینۍ طرف ته سوچ و فکر ونه ګرځي، د خپل سوچ و فکر یې په د خپله جینۍ کې راګیر شي، نو دا بالکل جایز او حلاله رابطه ده.